د پیښور د کوز تاکال په سیمه کې د اور لګېدو له امله د یوې کورنۍ 6 غړي مړه شوي دي. د ریسکیو 112 ویاند وایي اور د جولای په 14مه د کور په حال کې لګېدلی و. هغه ځای چې فرنیچر، فوم او د کور نور سوځېدونکي سامان پکې ایښودل شوی و. د ریسکیو معلومات ښایي چې په دې پیښه کې 55 کلن سراج د هغه میرمن او 4 بچو ژوند له لاسه ورکړی چې وروسته یې خپله سیمه کې جنازې ادا کړل شوې. د سیمې اوسیدونکي وایي د اور شدت ډیرو او کور دننه بند پاتې کسانو ته د ژغورنې فرصت پیدا نه شو. بیګا د شپې 1-2 بجې دا مسله پیښ شوې ده او دا هیڅ پته نه لګي د بجلی د وجې شوې ده. دا څه د وجې دي کمره کې اودو ایسي ځان ته ان کړی و. 2 بجې چې کله بجلی راغلې ده اچانک مولدار ټول خبر شو چې لکه څه مسله ده. د دې د کور نه هور راوتو مولدار ټول راغلي دي ته ور ډزولې ور نه کولو کړی. البته ټول په دروازې ورته را باندې کړي، دروازې ورته ماته کړې ده، ورننوتي دي. بیا هم د دې دروازه دننه د کمرې بنده وه چې کله ګاونډیانو د دې ګیټ مات کړی چې کتلي نو ټول د سپاټ باندې شهیدان شوي. حادثه داسې پیښه چې دوی ځان ته په کارخانه کې یوه کمره برابره کړې وه او په هغې کې ځان دپاره سیسټم کړی او په هغې کې به دوی پاته کېدل په دې ګرمۍ کې او په هغې کارخانه کې بهر اور لګېدلی و او هغې اور د وجې نه کارخانه د فرنیچرو کارخانه وه نو دوی دننه هغه کمره کې بند شوي وو نو بهر بیا دوی نشو راوتلی. بس هغې تپش د وجې نه هغه کمرې ته هم بیا اور دننه تللی ده. نو هغې د وجې نه دا سراج منیر صاحب او د هغه بیبي او د هغه 4 بچي 2 زامن 2 لوریانې دا ټول شهیدان شوي دي. چارواکي وایي د اور لګېدنې اصلي لامل تر اوسه نه دی معلوم شوی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د پیښې له ځایه ترلاسه شوي انځورونه ښایي چې د کور دننه سامان په بشپړه توګه سوځېدلی او ودانۍ ته هم سخت زیان رسېدلی دی. خالده نیاز، شال نیوز، پیښور.